اپریدای جبا کې واوره پروسه کال اختر کې مې یو ډرامه کړی و زمونږ یو خپلو اوسم دی نو دا قبایل خو تحصیلدار صاحب له ډېر دي کال نو دلته تحصیلدار پیژنم نه چې چېرته ګډه ده او که چیلی دی او که څه شی دی که پیژنې تو جانې تحصیلدار هند هند ته کېدي مې نه دلته یې مونږ پیژنو په قبایلو کې تحصیلدار نو چېرته ورغلی دی تحصیلدار له تحصیلدار به ورته را پاڅېدلی غاریستی دی یو ورته به ویلي چې تشریف کې د کورسۍ کې نو چې کور ته راغی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغله صاحب ای تحصیلدار نه وایي صاحب ورته وایي لکه دلته بار سر له ورشي که نه نو چپړاسي نه به ورته نه بوت صاحب میټینګ کې دی نو دې میټینګونه ټوله ورځ میټینګونه ټوله ورځ بس خو چې د چا پوښتنه کوي میټینګ دی او میټینګ نه دی بسکټو ته یې لوستی صاحب میټینګ کې ستا به کور واني بیړه به دې غر کوي زړه به دې سوری شی او چې صاحب له ورشي به چې صاحب میټینګ کې خو ډېره ښه قربان د هغه خدای نه چې کوم خدای کما تکونون یؤمر علیکم کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې یی دغسې به در باندې حکمرانان راځي دا که نه ده څنګه چې یی اعمالکم عمالکم ستاسو عملونه ستاسو حکمرانان نو هغه پرېږدی چې کور ته راغلی نو ښځې ته وایي چې وا ښځې چې صاحب لا وې راغلم دا اوس اپرېدی ژبه ده چې صاحب لا وې راغلم داسې په کرسۍ کې راته راپورته شه په کرسۍ کې راته راپورته شه ورغواړې ورته و په ملي وټپاوله و بیا یې راته ووایي چې په دې کرسۍ کې تشریف کښېږده نو وایي چې ښځې په دې پوه نه شوم چې دا تشریف څه شي لایي په دې تشریف ټکي پوه نه شوم نو ښځه ورته وایي چې تشریف دې کونې لایي که نه تاله یې داسې ووایي چې دا کونه دې په دې کرسۍ کې کښېږده نو تشرف هنا تشرف چې ورته وایي چې تشریف دلته کېږده همدغه خاص ځای به پکې ږدي که که صدر صاحب بل ځای به پکې ږدي تشریف خو بل دی یو ښځه چپ 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 شه چپ یو ښځه وه لور یې مړه وه نو پې ژړلې ویلې بچڑی میں کس کس نو روا بچڑی میں کس کس نو روا ماں نو روا کہ تیو نو روا کہ پیراوا نو روا کہ بچڑی تنو روا تمہیں پاکستان دا کیڑا کیڑا غم روسا کیڑا کیڑا 55 سال وچ من اے نقشہ نہیں دیکھا کہ عشق کن تا چشم دل بینا کند عشق کن تا چشم دل بینا کند عشق کن تا سینہ پر سودا کند زندگی خدا کی قسم بنگلے میں رہنے کا نام نہیں ہے زندگی پلاؤ اور مرغ کھانے کا نام نہیں ہے مسلمان کی زندگی لینڈ کروزروں میں پھرنے کا نام نہیں ہے زندگی ابو ہریرہ بننے کا نام ہے زندگی حضرت بلال بننے کا نام ہے زندگی ابو بکر بننے کا نام ہے زندگی عمر بننے کا نام ہے زندگی عثمان بننے کا نام ہے زندگی علی بننے کا نام ہے زندگی عورتوں کا بی بی زینب بننے کا نام ہے اور مردوں کا امام حسین بننے کا نام ہے وہ زینب کہ امام حسین
جس وقت تلواروں کے گھیر میں آ گیا اور یہ خیمے میں دیکھ رہی تھی تو بے تحاشا خیمے سے باہر ہو گئی۔ امام حسین نے جب دیکھا کہ بی بی زینب کا سطر ٹوٹ گیا تو بھاگ کر آ گیا اور اس کو اندر لے گیا اور کہنے لگا کہ او زینب، اگر تم اپنے اختیار سے بے پردے ہو گئی تو خدا تمہیں جہنم لے جائے گا، تمہیں سزا دے گا، اور اگر بے اختیار بے پردے ہو گئی، بے اختیار، تو اللہ تمہیں جزا دے گا۔ آج ہماری عورتوں کا کیا حال ہے پاکستان شریف میں؟ خدا کی قسم، پاکستان کی تباہی اور ہلاکت کا باعث جو ہے یہ عورتیں بنی۔ پہلے داڑھی منڈے جو تھے وہ حرامی تھے، اب داڑھی والے حرامی ہو گئے۔ ایک بھی داڑھی ہوگی اور پیچھے بوجھی بیٹھی ہوگی۔ په خدای باور وکړه بله ورځ مې کته تېرو ورځو کې دومره سپین پټکی په سر و، دومره زما په څلورو مړه او دومره یې ږیره وه او ما ته یې داسې هم کته غلي غوندې او بربنډه ښځه ورپسې ناسته. نو ما ته رایاد شو چې یو طالب ته چا وویلې یا مولا دا ستا ږیره ښه ده که دا زما د سپي لکۍ ښه ده؟ هغه ورته ویل خان ما ته پته نشته. ویلی ولی؟ ویل که دی ایمان تیر کو ستا د سپي د لکۍ نه دا کړ، او که ایمان یې تیر نه کو نو ستا دا د سپي لکۍ ته کړ. څوک چې بربنډې ښځې ګرځي هغه ګیري به ایمان تیر کړي. بربنډې ښځې تا به ایمان تیری. مولانا مدني غوندې دا د دیوبند څوک تاسو واورئ، دیوبند سبحان الله سبحان الله دې نګي وای کټی در کوي او تاسو ایمان تیر کو زما په قبر متیازه وکړي. نن دا اولیاء ته کور کې ټي وي ګان وی سی آرونه دي لا اله الا الله محمد رسول الله چې اول ټي وي راووتو ما په لاهور کې د مولا په کور کې لیدل. اول ولی یہ کیا ہے؟ یہ ٹی وی نکلی ہے، اب اس سے خبر مبرے سنتے ہیں. اوس دا کیبل نیٹ ورک دے گا سبلا دا دا کورخ خرسی کورخ باغت کور گندا لگے کور بے وران اور میگ بے مات شا خدای دے حلاک کا چے حلاک کورخ خرسی داغ خزان چرو دی دا کنا یو ممبر نہ نے تپوسو کو مال تو پھر نہ دے میں نے دیے بلان جو کہندے ہاں وہ ہم اس میں بیٹھے اس میں ان بیٹھے ہیں سب مالین بیٹھے تم کور کے خرچے دا کے بلی نور کرے اندازہ کوئے نن دا غریب دا حال دا غریب تو خواب پا غریب کے اسلام دین بو حیا بو غیرت بو نن غریبانو بو دا معتبرو کنجرتوب نشتر حالونو او کلبونو تلاو او دا غریبانو کنجرتوب سرکونو تراو یو تمیا غور عزیز من علاقہ کی وادو یہ بین ورسراو دا سرو جامو والا بین رو تو کی دا سرکاری دی کا پریویٹ تھی اولاد دیا گلی تو اولاد دیا گلی حلکہ داونی اہلی حیدی سوگا لکان دی ودہ لکان ستا پا خضوات کن دا سپی بچیا دا لکان زما دی دا خدای پا ذات قسمی چی دا بچپن نمی کم عقیدہ دا او سور لسکال میں طالب گیری کرے دا اول لسکال میں بنوری سے سر درس کرے دے چی پا دے سور لس علمونو کی ما سویلی دی دا لف غندے راتا یاد دی او خدای پہ دا عمل توفیق کار کرے کہ بجلی گر ملا دا زوی دا وعدہ کارڈ چاپ کرے خدای دی پا وہ والا دوزخ کے واچے یا با میں دا زوی دا وعدی چاہتے ویلی تی روٹائی تراش یا با میں چاہتا دا مڑی خبر کرے دا جنکو سکولونت میں بجلی گر ملا علم کالجون کی سبق دے رہے دا رانیان دی کنا دا زماد رانی چوری کنا میرے دیجی گر ملا علم سبق کالجون کی کپالی جماعت چا ثابت کو جزما لور پا کے سبق ویلی
پخرس ورېږم مخ تورم ګیره کلو پلی که د جنګ روټۍ مې ورکړي پخرس ورېږم مخ تورم که ولیمه دا تاسو ویله پرتوګونه جوړوي دا ولیمه ده مولیان اوس د یوردو واده کارت چاپ کوي مولیان راشي چې په دواګانې رسخت کړي غریبه کمزورې ده داسې سنډاګیله یې ورکړې ده راشي چې په دواګانې رسخت کړي مولیان وبېړو دې وغرقه کور دې وران دا به څه کېږي زما دې په خدای قسم وي چې از غیبي تنزلونه به در باندې د اسمان نه راوغورځېږي او تباه به شئ او ګورئ یاره ورځ ګورئ که نه ګورئ غیرت یو شعر آیات شو کہ خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں تاسو خیال دا مینتونو قیامت بدر باندې جوړ خدای ته وګورئ تباه کېږئ دنیا خو موسم ختم بشي هغه ځای به هم تباه شي چې کوم ځای کې به ټول عمر تېروئ او ټول عمر به په قبر کې تېروئ که د قبر اولنی منزل کې پاتې رالی عمر له تباه شي نن تاسو ته نه نه ووایئ ته ایمان زه یو سوال در نه کوم د قبر سوال جواب د په کومه ژبه کې کېږي عربي کې کومه ژبه کې عربی کې او که نه ته هم چچ پرېښی نو دا پوښتنه مې جمعې پر ورځ چا نه کړې وه او ستاسو ته ورغلی دی اوس د قبر سوال جواب وکړم عربي کې نه دي راغلي چې من ربک عربي کې به کېږي که راغی ما ته وایي چې دي عربي کې به کېږي تا پکې نوې خبرې به ویستې مالا اوس زه نه پوهېږم او ستاسو ښه پوهېږي بس په ارام کښېنه تلوه مه مخوب میں شناسم پیران پارسا دا د پارسا پیران ما زه ډېر ښه پوهېږم بله یو مسله ده نه تصویر مراد دی که تر قبره پورې سرنګ مراد دی او که د رجل نه هغه دماغي نقشه مراده ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق ته په زړه کې په شپېته او اویا کاله کې جوړه کړې ده 24 ګنټې ستا په دې ځای کې به یو نقشه وي چې هغې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم تصویر وي دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دے آر وقت با د یار تصویر په زړه کې ګرځې ستا په زړه کې به د بل چا تصویر نه وي تاسو ته ایمان ووایو چې د الله نه ښایسته څوک شته ټول وایي که نه پیدا بشي الله چې د کوم حسن انتخاب بیا کړی دی د جناب محمد رسول الله نه ښایسته څوک شته بله څنګه مخي چې په کوم مخ باندې خدای قسم خوري بله څنګه والضحى واللیل اذا سجى اے زما محبوبان ستا ته دې ښکلي مخ د زما قسم وي توبه چې خدای په کوم مخ قسم خوري چا بلا څنګه مخ واللیل اذا سجى او ستا په دې تور زلفو مې دې قسم وي چې په اوږو یې خورې کې او تیاره جوړه کړي نو ستا په دې ښایسته مخ او ستا په دې تورو زلفو دې زما قسم وي ما ودعك ربك وما قلى ابله څنګه نو ته ته ایمان ووایه چې په بنوټي عشق خو دومره مینې چې ایمان دې ورته پرېښی دی ایمان بنوټي عشق څه دی او د کیسخانې سرخي په سومبه لګولي او دلته سرخی لګولي او ویښتې راداسې هغې لیونی کړی چې ما ته خپل صحت اوس د تقریبونو اجازت نه راکوي زه حیران یم چې څه وخت کې شروع شومه نو بیا زه دا نه محسوس کوم چې زه بیمار یم بیا ټیک یم یو ورځې ما د خپې خوږېږي نو لږ ګډ ګډ روان یو سړي ما ته وویل چې ښه دی چې بیمار یې
اذا خلق در نخلاش ایک کوارٹی گیٹ کی جلسہ مال اللہ میں آغازے جوڑ ساتلے دے چکمزے ستنی ہوئی خلقو تپدی سنبائی آغا جوڑ نور خیلی میں کا خوگی گی بلے ٹولی دنیا خوگی وہ خلو میں جوڑا دانو سمیگی قدر تیستنو سوان پر جلسہ کی والماسیح معزیزانو زمان یو دعا قبول شوی دا لکہ ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمار او اللہ پاک تا یو التجا کرے کہ یا اللہ سمرہ دی چی خوخی زبا پکٹ کی پروتے او جبا او زلو دامی منع جوڑا کوا چستا یادور رہنا پی پاتی نشا چتا پی یادور نو اللہ تا میں دا سوال کرے دے ترننا پور کہ یا اللہ زمان دا قوم پا اومی پیڑائی کی چرتا ملا نو ہوتے افریدی قوم سر از تعلق لرم اللہ پا کے زر پا ملنگائی کی ملا کرے خاندانی فضیلت زمانشتا یا میائی ما یا سید ما یا نوابم یا رباب صاحب ما یا ڈولکے صاحب ما یا کنج ڈولکے ملکے نہیں غریب سلطے مدینہ منورے دو مسجد نبوی خطیب نمی یو مسئلے تپوس کولو نوچو ورنیزے کے دمانو ورسرا پولیس گارڈو نو ماتا ہوئی چی یا شیخ برا یو طرف تا نو مارتے لے ای شیخ برا ماتا ہوئی ما تفعل مال اسأل من هذه الشیخ مسئلة واحدة دا خطیب سیب چی پا ما نظر شو ما سپخیم کہم چی پا ما نظر شو ما تے کچھ پاسو کتا ما تو تعال یا شیخ تعال گاد دیو طرف تا شو زو ورنیز دی شو ما تو چی نل خدمہ ما ورتیل چی یا شیخ انا اسأل منك مسألة واحدة ان تعطيني وقتا قليلا کلو اني وقت راکن زیو مسئلے تپوسکو ما تو چی ایو مسئلہ بل اسأل منك مسألة بيري روما لأي وجه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الماء البيري روما ما تويك تعال امشي معي اريك بعينيك انت منين كم جانا راغلي مال انا من باکستان شریف پاکستان شریف بلوچستان شریف چی پا پینزا پنگوس کالا کی نن پی دا اسلام دے او قانون پا کی دا لاڈمی کالے یہ شرمی دل نون چی غط مرے ہوشی کنا نو غط مولائی جنازہ کر او داویو تکبیرم پیڑی غطو ذکر چی سنبای غطا پرکالا کر نو بیا چی دعا کئی پا قبر نو دعا ہو کہے چی اللہ پاک دلا عطا جنت ورک خدای دی کور دو میردین جماعت کا چی عطا والا جنت دی دے دلل ورک نو مندتن خواهی کئی کنے کئی بغت مڑی دوام بیرا پٹے او چی غریب مرشی بار دو کہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر او چی سرب مڑی ما توی چی انت منین مال انا من باکستان في باكستان منين؟ مال في الباكستان من القلل والجبل يقال لقومنا الافريديين نحن نسكنون في الجبال انا جبلي زغر سنيمة لما قومت افريديان ويقررون كيسي ما تويش انت جبلي ما نعم ما توي لا اصلي والله ما رأيت في الباكستانيين مثلك الفسيح والبليغ داسی جبا خو ما پاکستانیانو کے بچانے دا ہو رہی دلی ما ورطویلی چیو واللہ یختص برحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم دا آغا فضل دے و دا آغا مہربانی دا زما متعلق پا ایمانی ہوئی تاسو تصور کرو کہ دا پری دے زما جبات حرکات سکنات دا پری دو اختر او کا پری دے میں قتل غواری ندا اختر منز پا دارا کی کوام دا تولی داری یو منز دو دائی لاکھ خلقی راشن پاک مجھے جبا کی زابی